د الصافات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و دیر شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 102 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 490 آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فاقبلوا الیه یزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټي ټوټي ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراهیم ویل آیا تاسو د خپل لاسونو توګل شو شانو بندگی کوي په داسې حال کې چې الله تاسو هم پیدا کړی او هغه شیان هم چې تاسو جوړوي. هغه په خپل منځو کې سره وویل د دل لپاره د اور ډیری تیار کړی او د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوي. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لار به ونیسم. زه د خپل پروردګار لوري ته ځم هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسید په زارۍ سره وویل ای پروردګار ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې موږ هغه ته دی او حلیم زغمون کې هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو ترلو کولو سنت ورسید نو یو ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویا زه په خوب کې وینم چې زه تازه پکوم اوس ته وایې چې ستا نظر څه دی. هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه ته به ان شاء الله مال صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سره ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او مونږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ مونږ نیکي کوونکي ته هم دغسې غوره مکافات ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او مونږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه هغه هلک مو خوشې کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. او مونږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړی او پیغمبر له صالحانو څخه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته
بهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ. اوس دغه دواړو له نبیرینه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او موږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هغه او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. له هغو سره مو مرسته وکړه چې د هغې له امله همغوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين. هغوی ته مو ډېر څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. هغو ته مو سمه لاره وښودله او په وروستیو نسلونو کې مو د هغو ښه یاد باقي پرېښوده چې سلام دی پر موسی او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. بېشکه چې موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنهما من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغوی زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه وو. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي وو چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. آیا تاسې بعل بولئ او د هغه پیدا کوونکی عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ؟ هغه الله چې ستاسې او ستاسې د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه، نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على الياسين. او د الیاس د خو یاد مونږ په وروستیو نسلونو کې باقي پرېښود چې سلام دی وي پر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين. مونږ نیکي کوونکو ته همداسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. په رښتیا سره هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وإن لوطا لمن المرسلين. او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لېږل شوی دی. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. یاد کړه هغه وخت چې موږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرين. بیا مو نور ټول تار مار کړل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نن تاسې شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږئ، آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ وإن يونس لمن المرسلين. او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه، یعنې ویې بایلله.
فالتقمه الحوت وهو مليم په پای کې هغه یو لوی ماهی تیر کړ او هغه پړو فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهی په ګیډه کې پاتې شوی فنبذناه بالعراء وهو سقيم په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاو وأنبتنا عليه شجرة من يقطين او پر هغه مو جغلدار ونه را زرغونه کړه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون له هغه وروسته موږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولیږ فآمنوا فمتعناهم إلى حين هغو ایمان راوړ او موږ ترې وې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دي لوڼې وي او د دوی لپاره زامن آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون خو واورا په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون آیا الله د زامنو په ځای لونی ځان ته غوړه کړی دي پر تاسو څه شوي دي څنګه حکم صادروي أفلا تذكرون آیا تاسو پن نه اخلي أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين دا چې له تاسو سره د دغه خبرو لپاره کوم څرګند سند دی نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسو رښتینی یې وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم نو تاسو او تاسو دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولای مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځونکی وي وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون او زمونږ حال خدا دی چې لمونږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او مونږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين دغه خلکو خو په خوا ویل چې کاش کې له مونږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو مونږ به د الله غوړه شوی بندگانو فكفروا به فسوف يعلمون
خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترنه انکار وکړ. اوس به ډیر ژر دوی ته د دغه کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لخپلو لېږل شو بندگانو سره موږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زموږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه. ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون. آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي. نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه. ډیر ژر به دوی په خپله وویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک د ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنی کافرانی جوړوي. وسلام على المرسلين. او سلام دی پر پیامبرانو. والحمد لله رب العالمين. او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 38مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قرآن بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړی دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشي کې اخته دي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. له دوی نه مخکې موږ همدغسې څو نسلونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کمبختی راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نه و. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپله له همدوی نه یو ویرونکی راغی. منکران وویل چې دای کوډګر دی ډیر دروغجن دی. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا زه د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زه او د خپلو معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خو د کوم بل غرض لپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره موږ د نږدې زمانې په ملت کې له هیڅ چا نه ده اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه له ځانه جوړه شوې خبره.
أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. زمون په منځ کې همدغه ایکی یو سړی پاتې شوی و چې پر دوی باندې د الله وحی نازله کړای شو. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټول خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند نه دی څکلای. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب. آیا ستا د بخشش والا او برلاسی پروردگار د رحمت خزانه د دوی په اختیار کې دي؟ ام لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا دوی د اسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ خنو دوی د عالم اسباب څوک ته وخیږي ودی ګوري. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. دا خل ډلونه یو داسې کوچنی غونډه ډله ده چې په همدې ځای کې ماته خورون کړه. له دوی نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون، سمودیانو، د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړی دي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. له هغونه هر یوې پیغمبران دروغجنو ګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. دغه خلک یعنی د مکې مشرکان هم فقط د یوې زلزلې انتظار باسي چې له هغې وروسته کومه بله زلزله نه وي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړي و چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ورکړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. او تا ته د هغو مدیانو څخه خبر رسېدلی دی چې پر دیوال راختلي د هغه حجرې ته ننوتلي وو. کله چې هغوی داود ته ورغلل نو داود د هغو په لیدلو ورخطا په وویلا شو. هغوی وویل مه ویرېږه، موږ د دعوا دوه لوري یو چې یوې پر بلې تیری کړی دی. ته زموږ په منځ کې له حق سره سمه فیصله وکړه، بې انصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښیه. إن هذا أخي له 9
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. دا زما ورور دی، له ده سره 9 نوي میږي دي او له ما سره صرف یوه میږه ده. ده ماته وویل چې دغه یوه میږه هم ماته راوسپاره او ده په خبرو اترو کې مغلوب کړم. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 38مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود جواب ورکړ دغه سړي له خپلو میږو سره ستا د میږې د یو ځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره په تا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان له دې نه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغه خبرو په ترڅ کې داود پوه شو چې دا خو موږ په اصل کې پر ده ازمایښت کړی دی. نو هغه له خپل پروردګار نه بخښنه وغوښتله او په سجده پرېوت او رجوع یې وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حالا نو موږ د هغه قصور وباخه او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدېوالي مقام او غوره عاقبت دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږ هغه ته وویل ای داوده مونږ ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی، له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حق حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي. کوم کسان چې د الله له لارې نه بېلارې کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هېره کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږ دغه اسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې ده چټي نه ده پیدا کړې. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او د دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شانته کړو؟ آیا موږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې موږ تا ته ای پیغمبره نازل کړی تر څو چې دوی د دې پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترېنه درس واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داود ته مونږ سلیمان غوندې زوی ورکړ، ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی. إذ
عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هغه وخت د یادونې وړ دی چې په ماښام حال کې د هغه مخې ته ګړندي او اصیل آسونه وړاندې کړای شول. نو سلیمان وویل ما د دغه آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوره کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه له سترګو پناه شول نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولئ. بیا یې د هغو په پنډیو او غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وګوره چې موږ سليمان هم په ازموینه کې واچاو د هغه د کرسۍ د پاسه مو یو لویه جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړه او ویل چې ای پروردګاره ما ته بخښنه وکړه او ما ته هغه باچایي راکړه چې له مانه وروسته د هیڅ چا لپاره وړ نه وي. بېشکه همدا ته اصلي بخشش کوونکی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. حالنو مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګېده چیرته چې هغه غوښتل او شیطانان مو رام کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او له لویو بحرونو څخه د جواهرو د راویستلو لپاره غوټه وهونکي او نور چې په زنځیرونو تړل شوي وو هم رام کړل. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. مونږ هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده ته واکمنې چاته دی چې خوښه شي ورې کړي او چاته چې وغواړي ورې نه کړي څه حساب نشته. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او زمونږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مونږ هغه ته امر وکړ خپلې پښې پر ځمکه ووهه دا دي یخې اوبه د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغو تر څنګ همغومره نور له خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږ هغه ته وویل جارو را واخله او گزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. مونږ هغه د صبر خاوند وموند ډېر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډېر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمونږ د بندگانو ابراهیم اسحاق او یعقوب یادونه وکړه د ډېر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلکو. إنا
إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار مونږ هغوی د خالص صفت پر اساس غوړه کړیو او هغه د آخرت یادو وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوړه شوو نیکو کسانو کې شمار دي واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار او د اسماعیل یسع او ذوالکفل یادونه وکړه دا ټول غوره کسانو څخه وو هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب دا یو یادونه وه اوس واورئ چې دې پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډېر ښه استوګنځای دی تل تر تله جنتونه چې دروازې به یې د هغو لپاره پرانیستې وي متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب هغوی به پکې تکیه وهونکي ناست وي د ښو میوو او څښلو وړ شیانو غوښتونکي به وي وعندهم قاصرات الطرف أتراب او له هغو سره به حیادارې همزولې میرمنې وي هذا ما توعدون ليوم الحساب دا هغه شیان دي چې له تاسې سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کیږي إن هذا لرزقنا ما له من نفاد دا زمونږ روزي ده چې هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځای دوزخ دی چې په هغه کې به هغوی وسوځي ډیر بد ټاټوبی دی د هغو لپاره ده نو هغوی دې خوند وڅکي د جوشېدلو اوبو وینو زو او د همدې ډول نورو ترخو هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار هغوی به د دوزخ خواته د خپلو پیروانو د راتګ په لیدلو سره په خپلو منځو کې سره ووایي دا یو لښکر ستاسې څنګ کې دوزخ ته ننوتونکی را روان دی دوی ته هیڅ کوم هرکلی نشته دوی په اور کې سوځېدونکي دي قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار پیروان به ورته ځواب ورکړي نه بلکې همدا تاسې سوځئ هیڅ کوم ښه راغلاست ستاسې لپاره نشته همدا تاسې دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی څومره بد دی دغه هستوګنځی قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار دوی به وایي ای زموږ پروردګاره چا چې دغه برخلیک ته زموږ د رسولو لارې چارې جوړې کړي هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار او هغوی به په خپلو کې سره ووایي څه دي چې مونږ هغه کسان چیرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار مونږ همداسې په ناحقه هغوی مسخره کړي وو او که هغوی چیرته له نظره پناه دي إن ذلك لحق تخاصم أهل النار بشک دا خبره رښتیا ده په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکي دي قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو فقط خبردارونکی یم هیڅ حقیقي معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب د اسمانونو او ځمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي برلاسی او خورا بخونکی قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون دوی ته ووایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون دوی ته ووایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نه وم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ما ته خو د وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره ښودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردارونکی یم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين کله چې ستا پروردګار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسې د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين له دغه حکم سره سم پرښتې ټولې په سجده پریوتلې پرته له ابلیسه چې خپلې لویۍ ته غاوره شو او هغه له کافرانو څخه شو قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الله فرمایل ای ابلیسه ته څه شي هغه چاته له سجدې کولو نه منع کړې چې ما هغه په خپلو دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړی دی ته تکبر کوي که د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شیطان جواب ورکړ زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې نه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الله فرمایل خنو له دې ځای وځه ته رټل شوی او پر تا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت دی قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ابلیس وویل چې ای زما پروردګاره چې دا خبره ده نو بیا ماته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل را ژوندي کړای شي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الله فرمایل خدا تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ماته معلومه ده قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين الله فرمایل نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ له تا او د هغو ټولو کسانو څخه ډک کړم چې له دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسې نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره ولتعلمن نبأه بعد حين او
لږ وخت به تیر شي چې تاسو ته د دې حال په خپل معلوم شي. د زمر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 19 سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دغه کتاب د برلاسی او با حکمت الله لخوا نازل شوی دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ای محمد مونږ دغه کتاب ته په حق نازل کړی دی. لدې کبل ته د همغه الله بندگی وکړه د همغه لپاره د دین په خالص کولو سره. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبردار اوسه خالص دین د الله حق دی. پاتې شول هغه کسان چې هغوی له هغه پرته نور سرپرستان نیولې دي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې مونږ خو د هغوی عبادت صرف په دې خاطر کوو چې صرف هغوی مونږ الله ته ورسوي. الله به په یقیني ډول د هغو په منځ کې د ټولو هغو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او د حق منکر وي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. که الله غوښتلای څوک زوی ونیسي نو خپل مخلوق نه چې چاته خوښه وای غوړه کړای به یو. پاک دی هغه لدینه چې څوک د هغه زوی وي. هغه الله دی ایکی یو او پر ټولو برلاسی. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي. همغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نه غاړي. هغه لمر او سپوږمۍ په داسې شان رام کړی دي چې هر یو تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي. وپوهیږي هغه برلاس او بخښونکی دی. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. همغه تاسې لیون نفس نه پیدا کړی. بیا همغه دی چې له هغه نفس نه د هغه جوړه پیدا کړه او همغه تاسې لپاره له څارویو نه 8 جوړې پیدا کړې. هغه تاسې د میندو په ګېډو کې له 3 تیارو پردونه دننه تاسې ته یو په بل پسې یوه بڼه درکوي. همدغه الله چې دغه چارې سرته رسوي ستاسې پروردګار دی. باچایي د همغه ده. له هغه پرته هیڅ معبود نشته. نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم
يرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. که تاسې کافر شئ نو الله له تاسې نه بې نیازه دی، خو هغه د خپلو بندګانو لپاره کفر نه خوښوي، او که تاسې شکر وباسئ نو هغه دا ستاسې لپاره خوښوي. هیڅ پیټی اخیستونکی به د کوم بل چا پیټی وانخلي. په پای کې ستاسې ټولو د خپل پروردګار خواته ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کوئ. بېشکه هغه په هغه څه چې په سینو کې دي پوه دی. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل پروردګار خواته په رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې د هغه پروردګار هغه په خپل نعمت سره سر لوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه له امله یې مخکې بلنه کوله او نور د الله سیالان ګرځوي تر څو چې د هغه له لارې نه نور خلک هم واړوي. ای پیغمبره هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله، ته په یقیني ډول دوزخ ته تلونکی یې. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آیا د دغه انسان کړنلاره غوره ده او که د هغه چا چې امر منونکی دی د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي، له آخرت نه ویریږي او د خپل پروردګار رحمت ته هیلهمن کیږي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهېدونکي او نه پوهېدونکي کله یو شانته کیدای شي؟ نصیحت خو د پوهې خاوندان مني. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ای پیغمبره ووایه چې ای د خدای بندگانو چې ایمان مو راوړی دی له خپل پروردګار نه وویریږئ. کومو کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوره کړی دی د هغو لپاره ښېګڼه ده او د خدای ځمکه پراخه ده. صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړ شي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ای پیغمبر دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندګي وکړم او ما ته امر شوی دی چې تر ټولو د مخه زه په خپله مسلمان یعنی امر منونکی اطاعت کوونکی شم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ووایه که زه د خپل پروردګار نافرماني وکړم نو زه د یوې سترې ورځې له عذاب نه ویریږم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ووایه چې زه خو به د الله لپاره د دین په خالصولو سره د همغه بندګي وکړم. تاسې چې له هغه پرته د هر چا بندګي کول غواړئ کوئ. ووایه اصلي مفلسان خو همغه کسان دي چې خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول. ښه واورئ همدغه ښکاره مفلسي ده. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد
يتقون پر هغه به د اور چترۍ له پاسه هم خوري وي او د لاندې نه هم. دا هغه عذاب دی چې له هغه نه الله خپل بندگان ویروي. نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. د دې په خلاف کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی. نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندګانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ای پیغمبره هغه چاته څوک نجات ورکولای شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمه تطبیق شوي وي؟ آیا ته هغه چاته نجات ورکولای شي چې په اور کې غورځېدلی وي؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البته کوم کسان چې له خپل پروردګار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې ماڼۍ دي، د هغو پر سر نورې ماڼۍ جوړې شوي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله وعده ده، الله هیڅکله له وعدې نه تخلف نه کوي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیات نویني چې الله له اسمانه اوبه ورولې، بیا یې هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولې. بیا دغه اوبو په وسیله هغه راز راز کښتونه راباسي چې بیلابیل ډولونه لري. بیا هغه کښتونه په پخېدو سره وچیږي، بیا یې ته وینې چې هغه ژیړ شول، بیا په پای کې الله هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي. په حقیقت کې د پوهې لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل پروردګار خواته په یو رڼا باندې روان دی، د هغه چا په شان کېدای شي چې له دغو خبرو نه یې څه درس وانخیست؟ تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه یې د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول. هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی، داسې یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یوه بلې ته ورته دي او مضامین پکې په وار وار تکرار شوي دي. د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پستوکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه ویریدونکي دي، او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي. دا د الله هدایت دی، چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي، او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. اوس ته د هغه چا د بدحالۍ څخه اټکل کولی شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت ګزار واخلي. دغسې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسې کوله. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. له دې نه مخکې هم ډېرو کسانو همدغسې د حق کلام ته د دروغو نسبتونه کړي. په پای کې ورباندې له داسې لوري عذاب راغی چې له هغه لوري نه د هغو ګمانه هم نشو کېدلی. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بیا الله د دنیا په ژوندانه کې د رسوایي خوند په هغو باندې وڅاکه او د آخرت عذاب خو له دې نه لا زیات سخت دی. کاشکې دوی پوهېدلی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. مونږ په دې قرآن کې خلکو ته راز راز مثالونه بیان کړي دي چې دوی ګوندې پند واخلي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. داسې قرآن چې په عربي ژبه کې دی څه کوږوالی پکې نشته تر څو چې دوی له ناوړه عاقبت نه په ډډه شي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال بیانوي. یو خو هغه سړی دی چې د هغه په ملکیت کې یو شمېر بدخویه باداران برخوال دي چې هر یو خپل خپل لوري ته راکاږي او بل سړی په ټوله معنا د ایک یو بادار غلام دی. آیا د دغو دواړو حال یو شانته کېدی شي؟ ستاینه الله لره ده بلکې ډېر خلک نه پوهېږي. إنك ميت وإنهم ميتون. ای پیغمبره ته هم مړ کېدونکی او دوی هم مړ کېدونکي دي. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. په پای کې به تاسې ټول د خپل پروردګار حضور ته خپله دعوا وړاندې کړئ. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. له هغه چا نه به غټ ظالم بل څوک وي چې پر الله یې دروغ وتړل او کله یې چې مخې ته د رښتیا خبره یعنې قرآن راغی نو هغه ته یې د دروغو نسبت وکړ. آیا د دغسې کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځی نشته؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. او کوم سړی چې رښتینولي یې راوړه او کوم کسانو چې هغه رښتینی وګاڼه همغوی له عذاب نه په څنګ کېدونکي دي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. هغو ته به د خپل پروردګار په وړاندې هر څه ورکړی شي چې هغوی یې هیله وکړي. دغه د نیکي کوونکو بدله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تر څو کوم ډېر ناوړه عملونه چې هغوی کړي وو الله هغه د هغو له حسابه وغورځوي او کوم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ سره به هغوی ته اجر ورکړي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ای پیغمبره آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تاویروي په داسې حال کې چې الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته.
ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه گمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله برلاسه او غچ اخیستونکی نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. که ته له دوی نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې الله. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسې څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله نه پرته یې بولئ ما به د هغه له رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړی شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله کافي دی. توکل کوونکي پر همغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دوی ته په صراحت سره ووایه چې ای زما قومه تاسې په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم. ډېر ژر به تاسې ته معلومه شي چې پر چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چا ته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅکله ایسته کیدونکې نه ده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ای پیغمبره موږ د ټولو انسانانو لپاره دغه برحق کتاب پر تا نازل کړی دی. نو څوک چې سمه لاره غوره کړي د ځان لپاره به یې غوره کړي او څوک چې منحرف شي د هغه د انحراف و بال به پر همغه وي. ته د هغه مسؤول نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه همدغه الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي. بیا چې هغه د مرګ فیصله په چا باندې نافذوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یو ټاکلي وخت پورې بیرته لیږي. په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا له هغه خدای نه پرته دوی نور سپارښت کوونکي نیولي دي؟ دوی ته ووایه آیا هغوی به شفاعت وکړي که د هغو په واک کې هیڅ هم نه وي او پوهه هم نه لري؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ووایه شفاعت په ټوله معنا د الله په واک کې دی. د اسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ مالک همغه دی. بیا د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. کله چې یوازې د الله یادونه کیږي نو پر آخرت باندې د ایمان نه لرونکو زړونه په درنېدو شي او کله چې له هغه پرته د نورو یادونه کیږي نو په ناڅاپي ډول هغوی له خوښۍ نه غوړېږي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. و خدایا د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکې په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکې همدا ته به د خپلو بندګانو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. کله دغه ظالمانو سره د ځمکې ټوله شتمني هم وي او همدومره نوره هم، نو دوی به د قیامت له ناوړه عذاب نه د خلاصون لپاره په فدیه کې د هر څه ورکولو لپاره چمتو شي. هلته به د الله لخوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هیڅکله د هغه فکر نه دی کړی. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هلته به د خپلې ګټې ټولې ناوړه نتیجې هغو ته څرګندې شي او همغه شی به ورباندې مسلط شي چې دوی ورپورې مسخرې کولې. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. همدغه انسان چې کله ستونزې ورته ورسیږي نو موږ بولي او کله چې موږ دی له خپل لوري نه د نعمت په ورکولو سره نازوو نو وایي چې دا خو ماته د علم پر اساس راکړل شوي دي. نه بلکې دا ازمویښت دی خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. همدغه خبره له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو هم کړې ده، خو څه چې هغوی ګټل هغه د هغوی هیڅ په دردو نه خوړل، بیا هغوی د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وزغملې. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. او له دغه خلکو نه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډېر ژر د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وګالي، نو دوی ته د دوی د بدو عملونو سزا ورسېده. دوی زموږ عاجزونکي نه دي. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. او آیا دوی ته معلومه نه ده چې د الله چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي؟ په دې کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ای پیغمبره هغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو باندې تیری کړی دی د الله له رحمت نه مه ناهیلي کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخي، هغه خو بخښونکی مهربان دی. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. راوګرځئ د خپل پروردګار خواته او امر منونکي شئ د هغه مخکې له دې نه چې پر تاسې عذاب راشي او بیا له هیڅ لوري نه درته مرسته ونشي رسېدلی. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. او د خپل پروردګار د لیږل شوي کتاب د ډیره غوره اړخ مطابقت غوره کړئ مخکې له دې نه چې پر تاسې ناڅاپي عذاب راشي او تاسې خبره هم ونه اوسئ. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت
في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دا سینه چې وروسته څوک وایي چې افسوس زما پر هغه تقصیر چې ما د الله په شان کې وکړ، بلکې برعکس زه خو په ملنډو وهونکو کې شامل وم. یا وایي کاش کې الله ما ته هدایت کړی وای نو زه به هم له پرهیزګارانو څخه وم. یا د عذاب په لیدلو سره وایي کاش کې ما ته یو بل فرصت په لاس راشي او زه هم د ښه عمل له کوونکو څخه شم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. او په هغه وخت کې ورته دا جواب ورکړای شي ولې نه تا ته زما آیاتونه راغلي وو بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دې وکړ او ته له کافرانو څخه وې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نن چې کوم کسانو پر خدای دروغ تړلي دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینې چې مخونه به یې تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو لپاره ځای نشته؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. د دې برعکس کوم کسانو چې دلته پرهیزګاري کړې ده د هغو د بریالیتوب د اسباب العمل به الله هغوی ته نجات ورکړي. هغوی ته به نه څه آفت ورسي او نه به هغوی غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله د هر شي هستونکی دی او همغه د هر شي ساتونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. د ځمکې او اسمانونو د خزانو کلیګانې له همغه سره دي او کوم کسان چې د الله په آیاتونو باندې کافران کیږي همغوی په زیان کې غورځېدونکي دي. د زمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 19 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اوري. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ای پیغمبره دوی ته ووایه نو ای جاهلانو تاسو له الله نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ماته وایاست. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړې ځکه چې تا ته او له تا نه مخکې تېر شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوې ده چې که تا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه یعنې ضایع شي او ته به په زیان کې لوېدلی اوسې. له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندګانو څخه شه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوی هغه چې د الله قدر ونه کړ لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی. د هغه کامل قدرت خود داسې دی چې د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه د هغه په قبضه کې وي او اسمانونه به د هغه په ښي بلا کیفه لاس کې نغښتل شوي وي. پاک او لوړ دی هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
او په هغه ورځ به په سوریان شپېلۍ کې پوکړای شي او هغه ټول چې په اسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي بیا به یو بله شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول راپاڅېږي ګوري به وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون زمکه به د خپل پروردګار په نور سره ځلانده شي د عملنامو کتاب به کېښودل شي پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون او هر چاته به هر څه عمل چې کړی وو د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين دغه فیصله وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نو راغلي چې هغو تاسې ته ستاسې د پروردګار آیتونه اورولي وي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم وینئ هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرين دوی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې دلته اوس ستاسې همیشنۍ استوګنه ده ډېر بد استوګنځی دی دا د متکبرانو لپاره وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين او کوم کسانو چې د خپل پروردګار له نافرمانۍ نه ډډه کوله هغوی به ډلې د جنت خواته بوتلل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې به لا د مخه پرانستل شوي وي نو د هغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دې وي پر تاسې ډېر ښه اوسېدلی پاک یې ننوځئ په دې کې د تل لپاره وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين او هغوی به ووایي شکر دی د هغه خدای چې له موږ سره خپل وعده رښتینې کړه او موږ د ځمکې وارثان وګرځولو اوس چې موږ په جنت کې هر چیرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو نو ډېر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين او ته به وګورې چې په رښتیا د عرش چارپیره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانوونکې به وي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړی شي او غږ به وشي ثنا ستاینه ده د عالمیانو د پروردګار لپاره د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده
15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حمیم. دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسی دی، په هر څه باندې پوهېدونکی دی، د ګناه بخښونکی او توبه قبلونکی دی، سخت سزا ورکوونکی او ډیر د فضل خاوند دی. له هغه پرته هیڅ معبود نشته. د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. د الله په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي. له دې وروسته دې د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځېدل را ګرځېدل تا په څه فریب کې وانه چوي. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لدوی نه مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغو نسبت کړی دی او له هغو نه وروسته ډېرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی. هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي. هغوی ټولو د باطل په وسیلې سره د حق د مغلوب ښودلو هڅه وکړه، خو په پای کې ما هغوی ونیول. نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت و. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. په همدې ډول ستا د پروردګار دا فیصله هم په ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي، چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش شاوخوا حاضرې اوسېږي ټولې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ پروردګاره ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی. نو هغو کسانو ته بښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ای زموږ پروردګاره او هغو جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده له هغو سره کړې ده او د هغو له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم له هغو سره یو ځای هلته بوزه. ته بېشکه قادر مطلق او د حکمت څښتن او وژغوره هغوی له بدیو نه. تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیو نه وژغوري پر هغه دې لوی رحم وکړ. همدغه ستر بریالیتوب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.